قدرمنو د پښتو ادب شاعران، لیکوالان، ادیبان، زما ملګري، زما دوستان، څېړونکي، تاریخ لیکونکي او تاریخ پوهان دا ما په خپلو کتابونو باندې نازوي. ما تاسو سره قول کړی و چې زه به دا سلسله هم در سره شریکومه. په دې کې ماته ډېر خلک کتابونه راستوي، نو دلته په یادولو ارزي. کله یو کتاب وي، کله ډېر کتابونه وي، او دا د پښتنو ښه روایت دی. یو بل ته کتاب لیږل، هغه ستایل او هغه ویل، بس همدغه لار ده د ادب، چې د ادب او د ژبې خدمت هم په کېږي او د هغه پروموشن پر مخ باندې هم ځي، یو بل ته رسېږي. نو دا له ډېرې لرې څخه کتابونه راځي، له ډېره لرې څخه تر ما پورې را رسېدلې هم ګران وي. کله په لارې دوړه سي او کله راورسېږي. ډېر خلک چې دی هغه ځان پر واچوي، نه یې راورسوي. نو دا وار زه تاسو یو سلسله چې ده په نن ورځ درته متعارفه کومه. په دې کې محمد نبي سلطاني صاحب چې دی هغه د کندهار مجلې مدیر دی، زما دوست دی، لیکوال دی، زما او د ده کلمي تعلق له ډېره وخته دی. نو دا سړی ما ته له کندهاره زه کتابونه رالیږلي دي، ما نن ترلاسه کړي دي. ډېر کله د دوی کتابونه نه راورسېږي، په لارې دوړه سي، او کله راورسېږي. خو چې کله راورسېږي دا یقینا په ستایلو ارزي او په یادولو ارزي. زما دغه سلسله هم دغه کړۍ ده. ما ته محمد نبي سلطاني صاحب له کندهاره څخه 15 کتابونه رالیږلي دي او 45 مجلې دي د کندهار غه، دا یې رالیږلي دي. مننه یې کوم، ستاینه یې کوم. ټول تاسو ته در پېژنم، یو نظر پر اچو چې کوم کتابونه دي. په دې کې د عبدالظاهر سرک صاحب نوم هم یادوم، هغه هم زما په نامه باندې پر کتاب لیکلي هغه کتابونه رالیږلي دي. مننه یې کوم. هارون صمیم ځوان دی، د ادب لوستونکی دی، مننه یې کوم، زما په نامه باندې کتابونه رالیږلي دي. او دغه سلطاني صاحب ته رسېدلي دي، او په دې کې بیا لوی لاس د سلطاني صاحب دی. دا ټول یې تر ما پورې را رسولي دي. کم سړی چې بیا په یادولو ارزي هغه سمیع الله صحاف نومیږي. صحاف له کندهاره څخه دا کتابونه ما ته را رسولي دي. دا د نن زما ولاس ته را رسېدلي دي. نو زه د دوی ټولو مننه کوم. سلطاني صاحب ستا کتابونه راورسېدل، خوشحاله یم درڅخه. دا د زما د پښتو ادب مینوال او لوستونکي دا هم په دغه سلسله کې را سره شریکومه. دا کتابونه زه تاسو ته یو در وپېژنم. دا ټول کتابونه چې دي دا سلطاني صاحب ته رالیږلي دي. قدرمنو بیخي ډېر کتابونه دي، د هر یوه په تفصیل نه چې په نامه یې درته وپېژنم، بس دا هم ډېر چې دا چې را رسېدلي دي. دا له کندهاره څخه ما ته زموږ دغه قدرمن دوست رالیږلي دي. دغه رنګه د مجلو هم دغه حال دی. دا دلته په نیولو نه نیولی نه سم. دا مجلې دي، دا بیخي ډېرې مجلې دي چې ما ته راغلي دي. نو که هره مجله در وپېژنم نو دا ډېر وخت اخلي. داسې سرسري به زه دا کتابونه یو در وپېژنم، نومان به در وښیم. د ژورنالیزم اسانه لار د عبدالسمیع غیرتمل صاحب کتاب دی. د علامه رشاد بابا د مقالو ټولګه ده د علامه رشاد بابا په نامه چې د کندهار پوهنتون لخوا څخه چاپ سوې ده. دا هم په یادولو ارزي. د عبدالقدیم پتیال مقالې دا د عبدالصمد ستري په زیار باندې چاپ سوی دی. پښتو تفسیر لومړی سپاره چې ده دا د حسام الدین طالب دی. د رشاد صاحب سریزه ده، سمونه د حاشیې دي. دا کتاب یې رالیږلی دی. 10 مقالې د خوشحال خټک په اړه د رشاد صاحب اثر دی، دا پکښې دی. دغه رنګه د مینې انتظار شاعره چې ده هغه مینه انتظار نومیږي. دا کتاب یې رالیږلی دی، په ستایلو ارزي. د پښتو نظم عروضي سیسټم سیلابوتنیک چې دی د علامه پوهاند د عبدالشکور رشاد صاحب اثر دی، رالیږلی دی. دغه رنګه د امیر اطاعت طالب چې دی د راغب افغاني ژباړه چې ده دا یې رالیږلی دی. د انکار په نامه یو شعري ټولګه ده چې شاعر یې ارواښاد عبدالقدیم پتیال دی، دا یې رالیږلی دی، په ستایلو ارزي. طبله نومي کتاب چې دی دا د لطیف جان بابي صاحب کتاب دی، دا یې رالیږلی دی. د بنجمین فرانکلین خاطرات چې دي د واحد فقیري په لاس باندې ژباړه ده، دا کتاب یې رالیږلی دی. او دغه رنګه د عبدالرحمن بابي کتاب دی، د لیسو د استادانو لپاره لیکل سوی دی. د فزیک د تجربو
لارښود خوندور اثر دی. تاسو یې کتلی سئ، تاسو یې ویلی سئ. دلته په ستایلو ارزي. دغه رنګه کندهاري شعرا څلرم ټوک د الحاج فضل محمد پنهان کتاب یې رالیږلی دی. د جنګ هنر د لیکوال سونزو کتاب دی چې واحد فقیري صاحب ترجمه کړی دی. دا کتاب ماته را رسېدلی دی. غوره کیسې کمر اسکزی چې د وکیلي د دې کتاب دی، اثر دی، دا یې رالیږلی دی. دغه رنګه غوره ویناوي د عبیدالله علمیار کتاب دی، دا یې رالیږلی دی. ښځه په افغاني ټولنه کې د شهید مولانا عبدالغفور فیروز کتاب دی چې زبیر افغان سره ترتیب کړی دی، دا یې رالیږلی دی. دغه رنګه د عبدالرحیم حاتف صاحب ژوندلیک چې دی دا په خپله د ده لیک دی او د عبدالظاهر سرک صاحب ژباړه ده، دا یې رالیږلی دی. دغه رنګه پر مخ باندې د عبدالله محزون پوپلزي دیوان یې رالیږلی دی چې زموږ استاد معصوم هوتک صاحب چې دی هغه یې سریزه او سمونه کړې ده. دغه رنګه د بابي صاحب یعنې لطیف جان بابي صاحب دا کتاب سندریز او ریشه ییز ویښود د موسیقۍ په اړه دا کتاب یې رالیږلی دی، خوندور کتاب دی. د مولي صالح محمد کلیات یې رالیږلی دی چې معصوم هوتک صاحب سره سم کړی دی. دغه رنګه دور مکنون رالیږلی دی د عبدالرحیم ابن قسیم ګل اخندزاده چې معصوم هوتک صاحب چې د سریزه پر لیکلې ده. د لوی استاد ارواښاد عبدالحی حبیبي خوندور اثر نومورکي مورخین، زه خو دا وایم چې هر پښتون دې ولولي. له ما سره یو بل اثر هم د دې پروت دی خو د دوی کور ودان ماته دا اثر بیا رالیږلی دی. د میرزا عبدالودود هوتک چې معصوم هوتک صاحب لیکلی دی دا کتاب یې رالیږلی دی. تاریخ نه مسخ کیږي د زموږ د فضل محمد پنهان صاحب کتاب دی. کندهاري وږمې چې دي دا د فضل محمد صاحب پنهان کتاب دی، دا یې رالیږلی دی. دا په ستایلو ارزي. پښتنې میرمنې د بینوا صاحب مشهوره کتاب، دا یې رالیږلی دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم 40 حدیثه د قادر خټک نظم دی، د خوشحال بابا زوی و، مشهوره کتاب چې زموږ ارواښاد رشاد صاحب مرتب کړی و، دا یې رالیږلی دی. وګړي دوزخیان دي او سړیان هم لا، دا کتاب چې دی د عبدالرازق پالوال صاحب، دا یې رالیږلی دی. دغه رنګه که زه دا ووایم چې لاس د محمد نبي سلطاني دی، دا کتابونه چې بیا دي د عبدالظاهر سرک صاحب رالیږلی دي. د عبدالرحیم حاتف لیکونه خوندور اثر دی، دا یې رالیږلی دی. دغه رنګه دا هم په سر کې در ټول د عبدالرحیم حاتف ژوندلیک دا یې رالیږلی دی. او دغه رنګه 100 خاطرې د عبدالظاهر سرک صاحب دا کتاب چې دی په ستایلو ارزي، دا یې رالیږلی دی زما په نامه باندې. دغه رنګه ځوان د ادب خوښوونکی هارون صمیم مې در ښوولی و، د هارون صمیم خپل کتاب دی منوره کورنۍ، دا یې رالیږلی دی. او یو داسې کتاب چې زه ډېر په خوشحاله سوم د عبدالواسع حدسیال چې ډېر ښه اثر دی پر شهید عبیدالله جان کندهاري باندې لیکلی دی. دا اثر چې دی پر دې باندې به غږیږو هم او ښه په تفصیل باندې به د عبیدالله جان کندهاري ژوند چې دی هغه زه تاسو ته در پیژنم. په دې د تاسو خبر یاست چې له ما سره د عبیدالله جان کندهاري په زراو سندرې چې دي دا خوندي دي. نو دا کتاب چې دی دغه ته اړتیا وه، په دومره ښایسته کاغذ چاپ سوی دی، ډېر خوند یې په کړی دی. واسع اسیال ته مبارکي وایم، ستایم یې دا زیار، دا یقینا د ستایلو سړی و، خو ده په دې کتاب کې هر څه خوندي کړي دي، دا ډېر لوی کار کړی دی. نو په دې کې لاس د هارون صمیم دی، کور ودانۍ ورته وایم. دا بیا هارون صمیم دی د وجز میکده د استاد احمد صمیم صاحب کتاب دی. احمد صمیم صاحب هر سړی چې عبیدالله جان کندهاری اورېدلی وي په موسیقي کې دا سړی به ضرور پیژني. احمد صمیم صاحب اوس هم ژوندی دی، زموږ لیکوال دی. دې سړي د هغه زمانه کې 40 کاله مخکې چې د عبیدالله جان کندهاري سندرې شهرت درلود. زه د وجز میکده کې د هوس له زولنو زه د ګناه پښې خلاصومه مشهوره سندره و عبیدالله جان کندهاري ویلې وه. دغه رنګې ډېرې سندرې نورې ماته معلومې دي. تا ته د مینې څو وعدې پاته دي، او دغه رنګه بله سندره مشهوره صمیم صاحب تا ته حیرانې سلی، یعنې د عبیدالله جان کندهاري په خوله باندې د ډېر کلام چې دی هغه وخت له موسیقۍ سره زمزمه سوی دی. دا هغه دوستان دي چې ماته خپل کتابونه رالیږلي دي، نومان یې ما در وپېژندل. د مجلو هم د غونې فهرست دی، خو هره مجله نسم یادولی. داسې به وکړم چې داسې خاص مجلې چې هغه ځانګړي دي و شخصیات ته
هغه به یوه یوه در وپېژنم. ډېرې مجلې داسې دي چې ځانګړي شخصیاتو د دي او ځینې داسې دي چې په هغه مجله کې د شخصیت په اړه یا مرکه وي یا د هغه د ژوند په اړه یو خاص لیکنه راغلې وي څه لکه دا مجله چې ده دا سیال صاحب ته ځانګړې ده، د سیال صاحب په نامه باندې ده. او دا مجله چې ده د خان شهید په نامه باندې، او دا مجله چې ده د پیرروښان د اثر اوریان الغیب ذکر پکې راغلی دی. او په دې مجله کې استاد معصوم هوتک صاحب تصویر پر سر راغلی دی. دغه رنګه زموږ شاعر قدرمن ناول نګار راز محمد راز په دې مجله کې ستایل سوی دی. او د محمد ولی زلمي ذکر په دا مجله کې راغلی دی. دغه رنګه مشهوره لیکوال چې زه د ده په ژوندلیک باندې خپل یو لیکچر ته اراده لرم انشاءالله تاسو سره به شریکومه. استاد محمد ګل نوري دې ځانګړي ګڼې ته د ذکر راغلی دی. حیات الله رفیقي صاحب ته څه ناڅه پکښې دي په دې ګڼه کې. دغه رنګه ارواښاد عبدالمجید بابی دغه دی، دا ګڼه کې د ذکر شته. دغه رنګه د رشاد صاحب په اړه داستاني نثر باندې څه ځانګړي لیکنې چې دي هغه په دې مجله کې یادولی شو. دغه رنګه فضل محمد پنهان چې استاد فضل محمد پنهان باندې شهرت درلود که ځانګړی نه وي نو د ده د ژوند په اړه ډېر څه پکښې دي. دغه رنګه نثار احمد واصفي صاحب مشهور سړی په دې مجله کې ستایل سوی دی. خان عبدالغفار خان چې په باچا خان باندې شهرت لري په دې ګڼه کې ستایل سوی دی. دا ټولې رالیږلي دي 45 ګڼې دي. نو هره یوه چې زه تاسو ته در پېژنم دا بیخي زیاتېږي، وخت ډېر اخلي. خو بهرحال د هر کتاب دا حق دی راباندې چې ویل ولم او له هغه څخه خپل هغه د ګټې شیان چې دي هغه راوباسم او ستاسو سره شریک کړم چې تاسو به دې کتاب ته خپل پام واړوئ، ویل ولئ. زه د دغه ټولو قدرمنو د محمد نبي سلطاني صاحب، د عبدالظاهر څرک صاحب، هارون صمیم او دغه رنګه د سمیع الله صاحب مننه کوم. دا کتابونه ماته راورسېدل، ښه امانت یو چا راورسول، ستاسو د ټولو د ډېره خوشحالي په نصیب.